د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ اړوند د ګاجوی په سیمه کې یو ټرافیکي پیښه رامنځته شوې وه چې 15 تنو هیوادوالو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې وه چې 2 تنو هیوادوالو پکې خپل ژوند د لاسه ورکړی او 3 تنه زخمیان ولایتي روغتون ته پر وخت انتقال شوي. د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ ویان خاري ذبیح الله جوهر وایي چې د دغې ټرافیکي پیښې په موټرونو کې له هلمند ولایت څخه کابل ته انتقالېدونکې 645 لکه افغانۍ او څه کم 4,000 ډالر موجود وو چې امنیتي ځواکونو پر وخت باندې ساحې ته ځان رسولی او دغه پیسې د زابل ولایت امنیه قمندانۍ ته رارسولې. نن د یو پلاوي په حضور کې د ولایت مقام علماو شورا د صرافانو د اتحادیې د مسؤلینو د استخباراتو د مسؤلینو او د والي صاحب په حضور کې دغه پیسې خپل مسؤل ته وسپارل شوې. په یاد ترافیکي پیښه کې په یو واره د لوکسل موټر کې د یو هلمندي صراف 4.5 میلیونه افغانۍ او 3,915 ډالر موجود ول چې زموږ امنیتي ځواکونو پر وخت باندې هغې ساحې ته رسیدګي کړې او یاد مبلغ پیسې په بشپړ دقیق ډول باندې امنیه قمندانۍ ته انتقال کړي وو چې د امنیه قمندانۍ د رهبرۍ له لورې ورته یو کمیټه تعین شو چې ټول مبلغ پیسې وشمېرل شوې چې نن د زابل ولایت والي صاحب په هدایت باندې د یادې کمیټې په حضور کې او د ترڅنګ د استخباراتو ریاست د استازي د علماو شورا د استازي او د ولایت مقام د استازي په حضور کې و یاد هلمندي تجار یا صراف ته د زابل ولایت د صرافانو د اتحادیې ځینې نورو تجارانو په حضور کې یاد مبلغ پیسې په پوره دقیق ډول باندې ورته وسپارل شوې. په ورته مهال د دغو پیسو اصلي څښتن میرویس پوپل د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مننه وکړل چې د دوی شتمني په صحیح او محفوظ شکل بیرته دوی ته وسپارل. هغه وایي چې لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې پیښه کیږي چې په ټرافیکي حادثه کې ورکېدونکې پیسې بیرته د امنیتي ځواکونو له لوري څخه راټولیږي او بیرته تر خپلو اصلي مالکینو پورې رسیږي. که زه داسې واضح ووایم پخوا یو بحث به ډېر زیات کېدی ول داسې وخت به راسي چې پیسې به پر سړک پرتې لیکن څوک به لاس نسي وړی. حقیقت چې موږ واقعا ویاړو دا زه خپل په نمایندګي نه د ټولو تجارانو د صرافانو په نمایندګي وایم دا واقعا زه په ویاړ سره وایم هغه مبلغ 645 لکه افغانۍ 3,915 ډالر هغه موږ ته نن د زابل ولایت مقام کې راته د والي صاحب د قمندان صاحب امنیه د علماو د شورا د مشرانو او کمیټه چې ټاکل شوې وه هغه پیسې موږ ته ټوله په پوره رقم باندې راته راورسېد. که حقیقت ووایو زه خپله دا غږ خپل پر نورو تجارانو ورونه کوم چې راسئ خپل ملک ته راسئ خپل پیسې راوړئ خپل ملک ته که زه نن پیسې په سلهاو لکه که زه انتقالوم او وړم او هغه حادثه هم پیښیږي او زما د پیسو څخه یوه روپۍ هم نه بې ضایع کیږي هغه پیسې برته په هغه پوره مقدار ما ته تسلیمیږي د دې څخه اضافه موږ څه شي غواړو. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په بیا ځلې واکمنۍ سره افغان تجارانو په افغانستان کې خپلې سرمایه ګزارۍ ته خپلې پانګونې ته زړه ښه کړی او دلته خلک په ډاډه زړه باندې خپل کاروبار مخ ته وړي. عصمت الله خیل، افغانستان ملي راډیو تلویزیون، زابل.